تاسو اول را سره د مجددي او کرزي د تاریخي ویډیو ګوري، بیا په دې باندې زه خپل ریاکټ کوم چې د ویډیو نه مې هدف څه ده. که امریکا به خانه‌های ما رفته نمیتونه بار زیستند. دانمونو دا فیصله جناب تایید کرد. بالکل صحیح چیزی که رئیس میگوید این درست پس امریکا هیچ حق نداره که به خانه‌های افغان‌ها بروه و این نوشته و تحریری برای ما داده، این وعده کرده. یک ابرقدرت دیگه از واجب مخالفت نمیکنه، مگر بکنه حاضر هستین که باید مظاهرات تجدید بکنیم. مظاهره نیست، خط قرارداد. خط قرارداد. آخه میگه نه به سجادت یک امضا کنید، بعد از اون مخالفت کردن نمیذاره. اول اینا ساده اگر امضا نکنین ما خفه میشه میریم. امضا کنید که مثلا په دې ویډیو کې هم دا واورېدل چې دا مجددي صاحب کرزي ته وایي چې اگر قدرت از گپ خود یا از گپ خویش نمیگذره. نو زه د دې سړي په هغه علم کې چې د دیني لحاظ باندې لري هغې کې هېڅ نه سوال لرم او نه پرې بحث کوم. کیدای شي هغې کې مشکلات یا به په هغې کې بیخي صحیح ماسټر خو په سیاسي لحاظ چې دا کومه خبره دی کوي، زه تاسو ته د دې مشکلات وایم چې دا ولې څومره خطري خبره ده او څومره زیات احمقانه خبره ده او د دې نه بل لوده خبره نشي کېدلی چې دې سړي دا وکړله. الله چې دې ته ډېر زیات خلک احترام لري، ډېر زیات د دې پلویان دي، خو چې حقیقت دی هغه باید وویل شي. په سیاسي لحاظ د دې سړي دا خبره ولې غلطه ده چې یو ابرقدرت یعنی یو سوپر پاور د خپل خبرې نه تیریږي. داس چل دی چې یو سوپر پاور د خپل خبرې نه تیر نشي نو څوک تیر شي؟ که کلي کې متوجه سوي اوسئ یو سړی چې ډېر زیات ملکي او د هغې چلیږي خانې چلیږي که نه، هغه درته یو ورځ یو شی ووایي چې فلاني ورځ راشه دا کار به داسې وکړو، بیا چې په همغه ورځ ورشي هغه بیا هغسې نه کوي، بیا درته یا بله ورځ درکړي هغه کار هغسې ونه کړي، خو ته بیا هم ورته څه نشي ویلی. چې دی چې په کلي کې او په هغه علاقه کې په قریه کې د دې ملکي او خاني چلیږي، نو ته هغې ته څه ویلی شي چې دا ولې تا داسې کار وکړو؟ نه یې شي ورته ویلی. که چیرې برعکس در سره داسې یو کس دا کار وکړي چې هغه تا نه په ټولنیز لحاظ او په اقتصادي لحاظ باندې ټیټ دی، نو 100% ته ورته یو سوال پورته کوی شي، ورته وایي چې دا ولې. اوس په آیار کې په روابط بین الملل کې په انټرنیشنل ریلیشنز کې او په نړیوال سیاست کې په جیو پالیټکس کې هم دا خبره همدغسې ده. کله چې یو ابرقدرت تا ته د یو شي وعده درکوي، د دې تمه ولره چې هغه به د دې وعدې نه یعنې امکانات د دې شته، د دې توقع لره، تمه مه لره، توقع لره چې هغه به د دې خبرې نه د تېرېدو چانس ولري. ځکه که هغه تېنه تېر هم شي ته ورسره څه کولی شي؟ یو غریب سړی یو غریب ملک کیدای شي یو چا سره چې په یو اګریمنټ کې ورشي هغې شي نه به بیا شاته نه شي، خو یو قوي ملک اکثریت وخت دغسې کارونه کړي دي. ښه مثال امریکا دی، تاسې لیدلي څومره ملکونو ته یې په شا باندې ټپارې ورکړه چې بس مخکې شه زه در سره یم چې وخت راغلی دی دې ته نه بېرته پل آف کړی دی، خپل ځان ایستی، هېڅ خبره هم نشته. نو تاسې سوچ وکړئ چې زموږ په ملک کې دغه رقم خلک حاکمانو، او جالبه بیا دا ده چې هغه بل کس چې بیا ورته وایي زه تظاهرات وکړم، مظاهرې به وکړو، هغه به وکړو، بیا ورته وایي نه قطع روابط، قطع روابط، هغه بل مشر ورته وایي. د هغې لحاظ خبره لا په یو لحاظ صحیح ده، خو دلته مې د دې ټولې ویډیو نه هدف دا دی چې دومره زیات بسیط او نایف سوچ کول پکار نه دي لکه دی چې کوي. زموږ اکثریت وخت پالیسیان او سیاست د همدغې شي نه متاثر دی چې موږ په سیاست کې ایموشنل مخکې ورځو. په سیاست کې ایموشنز کار نه ورکوي، احساسات کار نه ورکوي. په سیاست کې اخلاقیات نشته، په سیاست کې ایتکس نشته، په سیاست کې دا کم نورمونه چې موږ لرو، مثال دی ښه وکړل دی بد وکړل، دا مظلوم دی دا ظالم دی، په سیاست کې قوي دی او ضعیف دی، بس خبره ختمه. دغه شیان شته. که یو ملک قوي تا سره به یو شي واده کوي، وعدې نه تېرېږي، خبره ختمه. نو دغسې کیسه ده. ډېره مننه.